ایلان مسک د دنیا د ټولو نه امیر انسان په 2021 کې جوړ شو. د په 2020 کې په 35 نمبرو په 2021 کې یو سلسلويخ ملکونه یو طرف ته او د مال دولت بل طرف ته. د څنګه جوړ شو د سوچ څنګه دی د کارونه څه دي. دی وایي چې کم کار هم ته کول غواړي اول خپل ذهن ته وایي چې دا ممکن دی او چې کله ستا ذهن دا ومني چې دا ممکن دی هغه بیا په خپل ورو پوسیبل شي. د یو کمپنی د سپیس ایکس په هغې کې د انسانان سپوږمۍ ته د ټور دپاره د سیل دپاره پوسته غواړي. د هغې دپاره د راکټې جوړه کړي، یو داسې راکټې چې هغه دوباره د جاز په شانته استعمالیدی شي او د هغې خرچه کمه وي. نو کله چې دا اولنۍ تجربه وکړه هغه فیل شوه، دوه پیرې چې نور بیا تجربه وکړه هغه فیل شوه، په څلورم پیرې دی پای کې کامیاب شو، پای کې ډېر زیات دولت وګټو. اوس ناسا د راکټې چې ځان له اخلي په کرایه باندې مختلف پروجیکټو لپاره. د دې یو بل پروجیکټ دی چې دی وایي زه به دنیا ته او ټول ورډ ته سپوږمۍ ته مریخ ته به زه فری انټرنیټ ورکوم. په هغې کې دی وایي چې زه به 12,000 سټلایټ چې دي سیارې هغه به لېږم. نو په ټولې دنیا چې کوم سیارې دي هغه اوسه پورې 1200 تللي دي، ده به یوازې په 12,000 ځي. په هغې کې 800 ولاړې او د هغې د وجې د ده څومره کمپنیانې دي چې د هغې انتهایي ویلیو چې دا نوره هم سیوا شوه. د ده ټسلا یو کمپني باندې په نوم باندې د موټرې جوړوي چې په هغه بغیر تیلو نه ګرځي، په بجلۍ باندې ګرځي او بغیر ډرایور نه پکې هم ګرځي. د دې یو بل پروجیکټ نیورولینک چې هغه کې دا کوي چې انسانانو په ذهن کې داسې چیپ واچوي، داسې میموري کارډ واچوي چې انسان په ذهن کې څه وایي او هغه کمپیوټر سره ډایرکټ شي او خبرې کوي. د ده یو بل پروجیکټ چې په هغې کې د انسانان کې چې دننه شوګر څنګه دی، بلډ پرشر څنګه دی، دا ټوټل ډایرکټ د موبایل سره د کمپیوټر سره ډایرکټ کنیکټ شي او هغه دې ته ویناګانې کوي. یو بل پروجیکټ دی چې ټول کارونه چې دي هغه دې ریپورټ کوي. نو د داسې سوچونه ساتي او په هغې باندې بیا کار سټارټ کړي، په هغې باندې بیا مخکې ته ځي او د هغې د وجې دومره مال او دولت یې وګټو. د ده یو پروجیکټ دی د بورینګ کمپني جوړه کړې ده چې په دنیا کې ټول ملکونه دی د ځمکې لاندې کنیکټ کړي دی یو بل سره په یو داسې ویکیوم سیسټم کې چې په منټس کې خلک امریکې ته او کینیډا ته او بل ملک ته په منټس کې سامان وړی شي، په منټس کې رسیدی شي، بجای د دې چې موږ پې ګنټې ولګو. نو یو داسې انسان چې هغه بچپن په 10 کالو کې د هغه مور پلار هغه وشو، طلاق وشو، دی بیا د خپل پلار سره اوسېدو، خو بیا کتابونه لوستل او په هغه ټایم کې بیا ورکوټه یو ویب سایټ جوړ کو زیپ 2 په نوم باندې، هغه بیا خرڅ کو، بیا گیم جوړ کو، هغه گیم بیا خرڅ کو، بیا د هغې نه وروسته پیپال شو، سټارلینک شو، سپیس ایکس شو او داسې بور ایکس شو. یو بل پروجیکټ دی چې دی وایي هغې باندې د رور وس کار کوي چې په مریخ باندې به مونږ هلته کې بوټي او ونې او خوراک اخ کوو. د شیشو په سپیس کې دننه یو سیسټم به جوړو، پای کې جوړو، پای باندې هم د دوی کار سټارټ دی. نو د دې خلکو سوچونه دومره غټ دي، نو ځکه د هغې چې کوم کارونه وي هغه غټي او بیا د هغې په ریزلټ کې د دې مال و دولت سیوا شي، د دوی شهرت سیوا شي. زمونږ سوچونه چې هم کې واړئ نو موږ هغه شانتې سټیپ نشو اخیستی، هغه شانتې کارونه نشو کولی او ځکه موږ په مخکې نشو تللی. که تاسو چېرته مخکې تلل غواړئ د ټولو نه اول په خپل سوچ باندې کار وکړئ. د دې ټیک ټاک نه او د ماماجي او کاکاجي نه چې تاسو کله راوځئ او خپل سوچ یونیورسل سوچ جوړ کړئ نو تاسو به هم داسې په مخکې تل شروع شئ. السلام علیکم.